اوس د خپل ګران مشر زمونږ د صوبې د اطلاعات وزیر د پارټۍ مشر میا افتخار حسین صاحب ته خواست کوم چې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. میا افتخار حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګې مشر افراسیاب خټک صاحب، ډېر عزتمند وزیرینو، تاسو چونکې قبایل په خپل قبایلي خبرو باندې ډېر ښه پوهېږئ. زه خو به داسې خبرې ونه کړی شم چې څنګه تاسو مخکې اورېدلي دي، خو د پښتو وینم شریکه ده او یو بل نه خبر یو. بیا اسم قبایل چې کوم دی دا میا مولا د ځان نه مني، نو خیر دی که زه درنه بارم یم نو ما به لږ لږ منئ. دا یو څو خبرې ډېرې د غرض او د مطلب چې تاسو ټول ملګري یقینا چې دا کم لاس پړکوئ نو دا ستاسو د جذباتو عکاسي کېږي، نو ځکه تاسو د خوشحالۍ اظهار کوئ. خو څه خبرې داسې چې هغه بې انتها سنجیدګي غواړي. دا ډېر سنسټیو وخت کې زموږ د قبایلو جرګه راغونډه شوې ده او د هغې خبرو اثر چې کوم دی نو هغه بیا په مختلف شکلونو کې موږ ته ښکاره کېږي. د هغې زور زموږ ملګرو ته تاوان رسېدل، هغوی ته بیا تحفظ ورکول او د هغوی تپوس کول، دا ټول چې کوم دی د دې خبرو چې دلته موږ دا په ذهن کې ساتو خبرې کوو نو هغه ډېر فایدهمند وي په نسبت د دې چې ګینې دلته داسې خبره وشي چې تاسو به خوشحال خو ضرور شئ. او بیا دا جرګه د عوامي نیشنل پارټۍ د قبایلو جرګه ده. زه به یو خواست ضرور د دې ځینه د تجویز په شکل کې کوم چې زما د عوامي نیشنل پارټۍ مشران د جرګې په شکل کې چې د قبایلو خپل یو سیستم دی چې هغه ټولو خلکو باندې جرګه وکړي، هغه چې د هر فکر سره تعلق لري یو ځل به موږ پړه په ټولو ورړو، ځکه چې که د عوامي نیشنل پارټۍ نه بهر هم دي خو هغه زما پښتانه دي، هغه زه پردو خلکو ته پرېښی نه شم، زه به چې کوم دی د هغوی تپوس کوم. لہذا موږ اسم قبایل په مختلفو حصو کې تقسیم دي او اوس چې کوم دی نو پولیټیکل ایکټ په ذریعه باندې به ستاسو زموږ د خپلو کسانو سره رابطې کېږي، نو یقینا چې زموږ سوچ او فکر کې دومره زور ضرور شته چې په قبایله خاوره باندې افسوس دی چې زه ورته قبایل بار بار وایم چې د دې سره پہچان کېږي، یعنې دا د قبایلو خاوره نه ده، دا د پښتنو خاوره ده او قبایل پښتانه زموږ نه معتبر پښتانه دي. دا بېلتون چې افغانستان کې بیل پښتون او په قبایل کې بیل پښتون او په خیبر پښتونخوا کې بیل پښتون او په بلوچستان کې بیل پښتون، نو دا ډېر عربیان په شپېتو ملکونو کې تقسیم دي، خو هغوی چې کوم دی نو ځان ته مربع وایي. نو که زه په شل ځای کې دشمنانو تقسیم کړی یم خو زه پښتون یم او پښتانه یم او وروڼ یم، په ما کې چې کوم دی نو بېلتون نشته. نو دا یو ذهن خو پکار دی چې موږ ټول کلیر کړو چې که موږ د انتظامي الفاظ استعمالوم نو دا مونږ منو نه په حقیقت کې، خو دا زموږ د وخت جبر دی او مجبورۍ دی چې مونږ په دې انداز باندې یو بل سره خبرې کوو. پاتې شو دا خبره چې دلته وایي زمونږ وایي ممبران تاسو پې خوشحاله هم شوئ، ممبرانو سره هم رابطه کوو، بلکل نمایندګان هم دي، څوک به مني او څوک به نه مني، قوم ته به یې ښکاره کول غواړي، رابطې لازم دي، خو زمونږ د ممبرانو دومره قیمت نشته لکه چې ستاسو د ممبرانو څومره قیمت دی. په دې خبره خو به پوهېږئ. زمونږ په مارکیټ کې خلک ډېر تپوس نه کوي، ستاسو د دې مارکیټ کې ویلیو زیات دی، ځکه چې تاسو دې تپوس نه کوئ او نه ترې کولی شئ. دلته خلک وایي ترقیاتي کارونه، ستاسو ممبر په ترقیاتي کارونو راځي الیکشن ګټي، ښه درته پته چې په کومو دارو باندې ګټي او هغه دارو بیا هغوی مخکې ګټي، نو دومره داروی پیدا کړي چې بیا درشي نو که ته وله دا ټول قبایل سره زر کړې خو هغه سړی به ګټي چې د چا جیب دروني، چې چا سره پیسې وي پکې. نظام به دلته بدلول غواړي چې د هغې قبایلو ممبران نه به تاسو تپوس په کوم شکل کې کوئ. زما نه تپوس شته، زه اسمبلی کې جواب دیم، پارټي رانه تپوس کوي، ستاسو قبایل ممبر چا ته جواب دی؟ کوم ځای کې ترې نه تپوس کېږي؟ په آزاد شکل راغلی پابندي نه منل او چې مرکز کې د چا حکومت نو دی د هغه دی،
خدای دې که د کافرانو حکومت یې د هغه سره دی او که د مسلمانانو یې د هغه سره دی دا د هغه مجبوري ده لہذا د ټول ناول چې دا څنګه خبره دلته وشوه چې د خیبر پښتونخوا سره ځان تړل په دې کې یقینا چې یو ځل قرارداد پیش شوی او بیګم نسیم ولی خان موږ د اسمبلی ممبران و هغه وخت کې نو د قبایلو ملکانو چې کوم دی ډېر شور کړی چې تاسو زمونږ قبایلي پهچان ختموئ تاسو زمونږ مشري ختموئ او مونږ یې په دې مجبور کوی چې بي په اسمبلی کې مونږ وایو چې د قبایلو په خوښه د خبره وشي که دا مونږ خبره کړې ده او د دوی نه ده خوښه نو خیر ده د دوی په خوښه یې وکړئ یعنې مونږ د 90 نه چې کوم دی نو په اسمبلی کې دا خبره پیش کړې شکر دی چې نن تاسو دا دلته په دې حال کې ناس ملګري کم سے کم په دې خبره خو متفق یې چې د دې نه بغیر هم بله لار نشته چې د پښتنو په مورچه کې نه یې جنګ به د کوم ځای نه کوئ ته د پښتني مورچې نه بارې او خپل سر ګټې ته د پښتني مورچې نه بارې او خپل بچې ګټې د پښتني مورچې نه بارې او خپل مستقبل ګټې اول به د پښتنو په مورچه کې په سنګر کې کینی او بیا به مخالف باندې ډزې کې پس د هغې چې کوم دی نو ته خپل حق ګټلی شي د دې نه علاوه ستا د حق ګټلو ګنجایش نشته دا او ستاسو دلته نمایندګي دا لازم ده دلته خبره کېږي د قبایلو خبره چې راځي نو یوه ښه ده چې نن یوه خور دلته ناسته ده تاسو مونږ پښتنو هم په دې خبره ډېر وال خوړلی دي ستاسو د قبایلو نه چې کومې ښځې په سټل بیلټ کې راشي د هغې نه قابلې ښځې ني خو چې تاسو سره نو سم تیار نه د خدای په لاره باندې ورسره حساب کوئ او نه د رسول په لاره حساب کوئ که د خدای خبره کوئ او د رسول خبره کوئ نو دا خو ژوندی سا ده که نه حق وله ورکئ نو تا خو لا تر اوسه په کور کې د خپل بنده حق نه یې منلی نو لا مخکې به څنګه قدم ایږدي نو پښتو خدا ده او غیرت خدا دی چې د پښتنو د ښځو خدا تاریخ و چې د سړو سره به په سنګر کې جخ په جخ باندې جنګېدې زمونږ خو حجرې به زمونږ مشرانو ښځې ساتلې ولې روایات بدل شو په زور را باندې بدل کړ زما په معاشره کې زه دومره مریض کما او ذهني مریض یم زما لور به سبق نه وی زما خور به سبق نه وی زما ښځه به سبق نه وی نوکري به نه کوي او که په انجیوز کې وي او په قبایلو کې کار کوي نو مړې کور یې غواړي نو ستاسو به خدمت څوک کوي نو ښه خبره خدا ده چې دا پښتو خو اول ترسره کوي د پښتنو هغه تاریخ را مخې ته کوي چې زمونږ پښتانه به جنګ له تلل نو دې ښځو به ورسره حساب کتاب کو او زمونږ په ښځو کې دومره پښتو غیرت و چې د قوم جنګ به یې سړو ته حواله کو نو هغوی به ورسره په حساب کتاب خبره کوله یو خدا ډېره مشهوره ټپه چې وایي سورې سورې په ګولو راشي سورې سورې په ګولو راشي د بېننګۍ اواز دې رامه شمعینه نو زما د پښتنې پیغلې په لاس کې دومره زور و چې د خپل کور حفاظت به یې کو تاسو خو ته شګه جوړه کړې ده د کور وینځم ته جوړه کړې ده او مونږ ټول چې کوم دی نو په دې مرض باندې ککړي او چې زما د معاشرې د ټول نه مضبوطه حصه او د ټول نه زیات تعداد د ښځو دی اوس که دلته څوک وایي نو بیا به وایي چې نشتلیان د ښځو خبره کوي قبایل پې خفه شو نو قبایل د دومره پښتو کې چې څنګه مطلب مونږ وایو لکه نن په اسمبلی کې مونږ خپلو ښځو له حق ورکړی دی زمونږ ممبران شته نو چې کله سړو له قبایلو له پښتنو په دې صوبه کې حق غواړئ نو ورسره به ګوره بیا ښځې هم راولئ داسې نه چې یوازې نیغ نیغ را خوشي شوي نمایندګي چې غواړئ نو پوره به درله درکوو چې شپږ سړي وي نو ورسره به درې ښځې خامخا وي هسې نه بیا وایې چې اوس راسره شته نه بیا پردی خو نه شو راوستی خپلې قبایل او شته دی تعلیم یافته او دا مزې به یو ځل شلول غواړي دا په ذهن کې چې کومې جاري دي دا به ختمول غواړي ځان له به ذهنونه ازادول غواړي او دا چې د لفظ قبایل ته دومره پسمانده نه ته په زور پسمانده ساتلې دا څنګه خبره ده اخوا پښتون ټیک او دی خوا پښتون ټیک او په قبایل کې پښتون ټیک نه ولې ځکه چې ته په زور باندې چې کوم دی نو پسمانده ساتلې ستا ذهن کې دا خبره چولې ده چې ستا سیستم او روایات بدل کړي دي
او لا په قبایلو کې داسې په دیوال لیکلم شته دی چې جنکو سبق ویل چې کم دی نو حرام دی پته نشته چې دا حدیث د کوم طرف نه راوښتې دی د ځان نه په دیوال لیکل دا کای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خو ډېره سپېڅلې خبره ده چې د علم اصلول دا په ښځو او نر دواړو باندې فرض دي نو هسې خو چې د مسلمانۍ خبره شي نو پښتون پې حلالې او چې د پښتون د ګټې خبره شي نو هغه اسلام نه مني نو ښه خدا ده چې موږ د علم په حساب د خدای رسول او د پښتو دا خبره ومنو چې سړی به تعلیم یافته کوو نو ښځه به ورسره چې کوم دی سر کې تعلیم یافته کوو دا چې کوم دی نو دا جرم دی چې موږ په ښځه باندې تعلیم نه حاصلو او چې سړی تعلیم حاصل کړي نو خو یو سړی تعلیم یافته شو مور چې تعلیم یافته شي ټول کور تعلیم یافته شو نو تاسو خو په داسې خاموش شوئ لکه چې طبیعت ته هم دا خبره نه پرېږدي دا خبرې هم لکه چې تازه تازه دي که نو دا چې تاسو منئ په دې به وخت لګي تاسو په سلو کالو کې اوس هیله ووایئ چې په صوبه کې هم نمایندګي پکار ده نو په دې به سل نور لګي که خدای کړي خیر نو ګرانو ملګرو نه ښه ده یوه د ړندو سترګو یو ښکه شته یوه هم راوستې ده او دا د یوې جنسۍ نه صرف جینټ سیکټري ده نایب صدر د دوی کارو د هرې جنسۍ چې کوم دی نو نایب صدر او جینټ سیکټري ښځه به وي دا زمونږ تنظیمي قدغن دی او دا ضرورت دی کم سے کم چې نو دا په هر سطح باندې پوره شي زه ګرانو ملګرو دلته د امن په حواله باندې خبره کیږي او دا د ټول نه مهمه خبره ده ستاسو په دې سیمه کې تاسو زمونږ نه زیات خبرې چې د هغې کې د ډېرو خلکو دلچسپی دی که زمونږ د خواهش مطابق قدمونه چې اخیستل دا خبرې به ډېرې اسانې وي او نن ستا هغه قبایل ملک چې کوم په کوم مینو هغه قبایل ملک یو په نمبر شهید شو او چې کوم په کوم مین ښکاره پولیټیکل ورکرانو هغه هم په حساب په دمه دمه شهادت طرف ته روان دي دا څوک کوي داسې یو قوت خو شته چې دا زما په خاوره داسې ګیم کول غواړي چې موږ یووالي ته نه پرېږدي موږ پرمختګ ته نه پرېږدي رجعت پسندانه سوچ او فکر ته چې کوم دی موږ حواله کول غواړي او په دې بنیاد چې دا کوم تاسو وایئ چې دا ترامیم موږ ته منظور نه دي دا خلکو نه منل دا چې منظور نه دي دا چا نه منل دا په اوج زور باندې خو که خراب دی نو یو دروازه کولاول دي ګینې رښتیا خبره دا ده چې د زړه د کومې نه یو خو چې دا کله مونږ وایو اف ختم کړي دا ډېره ښه خبره ده خو دلته یو یره شته چې زما په ملکن ډیویژن کې کله سیستم ختم شو بل سیستم نو زما نثار ورو وی چې وایي مونږ له شرعي نظام راکړي نو نن خو دی وایي او دی ډېر ټیک وایي د زړه اواز دی خو بیا چې بیخي څه پکې ني نو بیا چې درنه دغه د ملکن ډیویژن غونتې خبره غواړي بیا بیا تاسو سره علاج نی نو اول مونږ له پکار دا دي چې د دې خبرې تړون وکړو چې چارې د اف سی آر به د منځه وځي خو د اف سی آر نعم البدل به د مخکې نه موجود وي او چې ته زما صوبه کې ما سره شامل شي نو بیا به د دې خبرې گنجایش نی بیا به نیغ په نیغه اف سی آر ختمیږي بیا به پکې د بل څه بیا به پکې خلا نه پیدا کېږي او د دې د ملکن په حواله زمونږ لږه ډېره تجربه شته خو هغه خبرې چونکې ډېر په تفصیل سره وشوي زه هغې نه هم نه ځم د امن د راوستو دوه ذریعې دي یو مذاکرات دی بل کاروایی ده ستا په سیمه نه مذاکرات ټیک کېږي او نه کاروایی ټیک کېږي دا دواړه خبرې چې کوم دی نو هلته ورانې روانې ځکه یې سر معلوم نه دی دا به څنګه مذاکرات چې په ګوټ کې به کېږي دا به څنګه مذاکرات چې د خپل خوښې سړي سره به کېږي مذاکرات خو دې ته وایي چې قبایل به هم خپل مشران ښکاره کوي چې کوم دهشتګرد دی به هم خپل مشران ښکاره کوي چې مذاکراتي ټیم وي نو هغه به ډکلیر کېږي د مذاکراتو به خپل بنیاد وي دا خو نه ده چې د خپلې خوښې مطابق دا زما دا ستا داسې نه ده دا چې دا ستاسو په قبایلو کې مذاکرات نه کامیابېږي د هغې غټه وجه دا ده چې د خپلو مفاداتو په بنیاد مذاکرات کېږي که د خاورې د قوم او زمونږ د مستقبل په بنیاد مذاکرات وشو په ایماندارۍ مذاکراتي ټیمونه ښکاره وي او یو بل سره ناست وي زما یقین دی چې د مذاکراتو په ذریعه باندې هلته حل راوتی شي
خو که دا په ګوټ نه د سرکار سړی معلوم دی چې څوک خبرې کوي، نه د قبایل سړی معلوم دی چې څوک خبره کوي، نه د دهشتګردو سړی معلوم دی. لکه د امریکې وایي زه طالبانو سره خبرې کوم، نو طالبانو ټولو سره ورانه وه، وایي هغوی خو پټ دي ټولو، نو دوی خیر دی دا یو څو له به ازادي ورکوم. نو د خپلې خوښې راوستو یو څو طالبان، وایي دی آزاد شو، په دې پابندي نشته. نو چې ستا د خوښې طالبان شو ته ورسره خبرې کوې، دا به مذاکرات دي. اخو هم ستا په جوړی کې او ستا د خوښې خبره به کوي. دا مذاکرات که یوازې افغانستان کوي نشي کامیابېدی، که دا مذاکرات یوازې پاکستان کوي نشي کامیابېدی، که دا مذاکرات یوازې امریکا کوي نشي کامیابېدی، که دا په ګوټ کې څوک په پټه مذاکرات کوي دا نشي کامیابېدی. که څوک مذاکرات کول غواړي او د کامیابۍ دپاره مذاکرات کول غواړي، پاکستان، افغانستان، امریکا، دی به خپل چې کوم دی غلط فهمۍ د منځه لرې کوي، د اعتماد فضا به بحال کوي، او د کوم چې د دهشتګردو خلک بیا به معلوم وي، شرایط به معلوم وي، د هغوی مذاکراتي ټیم به ډکلیر شوی وي، دې خوا نه به مذاکراتي ټیم ډکلیر شوی وي، هغې نه پس چې مذاکرات کېږي نتیجه شته، او که د خپلې خوښې مذاکرات کوي نه نتیجه شته نه وه، مخکې هم تبه وي او بیا به هم تبه وي. او د دې تبه دپاره مونږ له پکار دا دي چې دا خبرې مونږ په ډاګه، دا قومي خبرې دي، دا رښتونې خبرې دي. مونږ د پاکستان واکمن چې مونږ د هغې حصه یو، مونږ غواړو چې مذاکرات وشي، خو مذاکرات ته معلوم وي. یو خو زمونږ د خپل سوچ او فکر مطابق شرط دا دی چې چا سره مذاکرات کېږي هغه به حکومتي رټ تسلیموي. کوم ځای کې چې هغه آباد دی خپله خاوره به نه د بار او نه دننه د دهشتګردۍ خلاف استعمالوي. دا شرایط شته. د دې شرایطو نه پس ته چې هر طریقې سره مذاکرات یې مونږ ته قبول دي، او داسې شرایط دا مذاکرات نشي کېدی چې ما ته به څه نه وي خیر دی که بل ته څه وي. نه، زما په خاوره چې کوم سړی اوسي نه به په افغانستان کې مداخلت کوي او نه به په پاکستان کې دهشتګردي کوي. زه د دې خبرې چې زه نن د دې ځان واکمن ګڼم، د دې خاورې واکمن ګڼم، او د پاکستان په خاوره کم سړی اوسي دته دا حق حاصل نه دی چې دی په بله ځای کې ګوتې ووایي، او چې کوم سړی د پاکستان نه بهر هم دهشتګردي کوي هغه زما لپاره دهشتګرد هم دومره دی څومره چې په پاکستان کې کوي. زه په دې کې فرق نه کوم. دا فرق که څوک کوي نو دا مذاکرات کامیابی نه، دا د خپلو مفاداتو په بنیاد خبره کوي. زه ګرانو ملګرو هم د دې مذاکراتو په بنیاد چې نن سبا ډېره شوشه ده، مونږ مذاکرات ویلکم کوو په هر ځای کې، خو چې چېرته مذاکرات سمې نه خوري، چې چېرته سړی مذاکرات نه مني، چې د انصاف لار نه مني، د خدای رسول لار نه مني، د پښتو لار نه مني، د غیرت لار نه مني، د وفا لار نه مني، نو بیا د حکومتونو ذمہواري ده چې بیا په زور باندې امن راولي، د هغې خلاف کاروایي وکړي. او کاروایي به څنګه کوي؟ لکه چې په ملکن ډیویژن کې مونږ مذاکرات وکړو، مونږ یې ټولې مطالبې ومنلې، او د هغې مطالبو نه پس د هغې فرغونیت وکړو، بیا زمونږ فوج چې د خلاف کاروایي به مخکې کوله، خلکو به فوج ته بد وي، او چې دهشتګرد به مړ کېدو وایي دا هیرو دی. خو چې د مذاکراتو نه پس د هغې کوم حرکت کو، نو بیا د خلکو نفرت کولو او د فوج سره محبت کو، یا د کاروای کولو والا سره محبت کو. راځئ چې مونږ هم هغه لار خپله کړو چې که کوم خلک د پښتو د غیرت او د ایماندارۍ او د وفا په لاره پوهېږي، فبها مونږ خبرو کولو ته تیار یو. او زه خو کله کله ویم په دې وخت چې زه دا خبره کوم ما ته ځان بد ښکاري، زموږ مشران وایي، زه ویم زما یو زوی او زه د خپل زوی وینه ورته بخم د دې پښتني د امن دپاره، او مونږ ورسره مذاکراتو کولو ته تیار یو. خو که مذاکرات هم را سره نه کوي او کاروایي هم نه کوم، نو دا کینسر به تر کومې پورې خورېږي. او چې زه نن ویم چې نیټو په ما حمله کوي او زه د نیټو اګینسټ راپاسم، ولې راپاسم؟ ځکه راپاسم چې زما په خاوره کې مداخلت کوي، نو چې زه په خپله خاوره مین یم نو د بلې خاورې حفاظت به هم کوم. زه ویم چې د افغانستان امن د پاکستان د امن ضامن دی. څوک چې په افغانستان کې امن نه غواړي دا د پاکستان په سر کې دشمن دی چې دی په دې ځای کې امن بیا نه غواړي.
لہذا د افغانستان امن او بیا چې د افغانستان او پاکستان امن غواړي تاسو خو په منځ کې پاتې شوي بیا ستا په دې خاوره خو به لا جنګ روان یي ته خو یې ساتلی دی ته چې دا وینه به چې کوم دی په دې باندې تویږي زه وایم چې په افغانستان کې امن نه راغلی په قبایلو کې نشي راتلی چې قبایلو کې نه راغلی پښتونخوا کې نشي راتلی چې پښتونخوا کې نه راغلی په ټول پاکستان کې نشي راتلی لهذا دا د یو بل سره تړلي دي موږ به په دې کې بلتون نه کوو په دې ټوله سیمه په ایماندارۍ باندې به امن راولو ټول یو د یو لاس چې کوم دی ګوتې یو که فرق پکې کوو دا بیا د دشمن دا د قبایلو هم دشمنان دي دا د پښتنو هم دشمنان دي دا د دې وطن هم دشمنان دي زه ګرانو ملګرو اوس د پښتو د قبایلو د غیرت یو څو خبرې چې دا د یاري خبرې نه د حکمت خبرې دي مونږ به په سوچ سمج قدم اوچتو خو که مونږ څوک یری نو زه په خپلو سترګو د خپلو بچو مرګونه نشم لیدی که ما څوک یری نو زه د خپلو خویندو میندو پړونې په هوا کې په خپلو سترګو نشم لیدی که ما څوک په دې یری نو زه د خپلو پلرونو نیکونو پټکي په هوا کې الوتل په خپلو سترګو نشم لیدی که ما څوک په دې یری زه په خپل جومات کې خپل منځګزاره رونه شهیدان نور نشم لیدی زه په خپله خاوره باندې نوره وینه چې کوم دی تویېدو لیدل نشم زه د دې خبرې غمازي کوم چې مینه کوم محبت کوم ورورولي کوم مذاکرات کوم چې نه کوي نو وایي زما د سره تېره خدای مکې دنیا ډېره چې که خامخا دا خبره وي نو موږ دې خبرې ته تا د قبایل رونه موږ ټول د دې خبرې ضامن یو چې د خپلې خاورې د امن دپاره په سر باندې و بیا پټکي تړو لکه د کفن په مثال میدان ته بوځو ځانونه به مړه کوو خو د خپلې خاورې حفاظت به چې کوم دی کوو او زه د پاکستان ملګرو ته وایم که نن د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت په دې کې نه وی ایم ډېر چغېږي چې دا دهشتګرد مونږ را ایثار کړی نه وی نن به د پاکستان دا شکل نو نن چې په پاکستان کې دا غټې غټې جلسې کېږي نو دې کې د پښتنو وینې شاملې دي ګینې هغه ورځ را یاده کړئ کال یو نیم چې چا به په غوږ کې ورته ووایي چې پلانکې را روان دی جلسه به تشه وه نه به لیډرو نه به ورکړو دا خو د دې نیشنل پارټۍ د حکومت د پالیسو برکت دی چې نن په پاکستان کې سیاست په کم مقام ولاړ دی او لوی لوی جرګې کېږي زه د قبایلو وروڼو ته دا ډاډګیري نه ورکوم چې نن په پاکستان کې د پښتنو د نمایندګۍ په حیثیت د عوامي نیشنل پارټۍ دا قوت شته چې زه ستا تپوس کولی شم او زه دا تپوس چې کوم دی په دې بنیاد کوم که ستا ممبر ستا تپوس کوي او که نه کوي زه در باندې پړ یم چې زما پښتنې مور وروړې زما د خاورې زه به ستا چې کوم دی تپوس کوم او چې د جنګ خبر راځي نو اجمل صاحب وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیا د جال به دې هم پاتې نه شي او که دې زما شړی ته لاس واچو خدای ګسنا شان به رانه پاتې نه شي زه د ټول د قبایل وروڼو په سیمه مونږ قبایل د چا نه جدا نه کړو امن غواړو تا ترقي د قبایلو په سر ټول پاکستان ترقي وکړه تاسو وایي فنډ راله راکړئ دا مونږ ته چې فنډ راځي دا په څه راځي دا ستا په خاوره چې وینه نه تویېدی ما له خو چا فنډ نه راکړ دا پاکستان چې وچلېدو دا 10 کاله خو بیخي ستاسو د سرونو په قیمت وچلېدو ما ته که پیسې میلاوېږي لومبی وایي چې په قبایلو کې به ترقیاتي کار کوئ نو پیسې چېرته لاړې شي د فارم د طرف نه چې څومره پیسه راځي نو هغوی وایي چې په قبایلو کې به لومبی په دې کې کار کوئ تاسو لا د مرکز پیسې یادوئ چې د فارم نه کوم راځي پیسې چېرته لاړې چا یوړې نه زما سکول جوړېږي نه زما قبایلو کې اسپتال جوړېږي نه پکې سړک جوړېږي چې تر څو پورې امن نه راغلي او زما انفراسټرکچر په قبایلو کې نی مضبوط شوی تر هغې پورې موږ پرمختګ نشو کولی لهذا د دې خبرې هم تپوس کول غواړي نن د دې جرګې په وساطت موږ تپوس کوو چې د قبایلو په سر څومره پیسې پاکستان ته راغلي دي نن د هغوی په کورونو په لارو کوڅو کې ولې نه لګي او چې نه لګي نو چېرته لاړې مونږ هم خپل حساب کتاب غواړو خلک وایي تاسو سره حساب کتاب کو مونږ خو لمبېدلي اسونه یو مونږ سره به څه حساب وکړئ خوړلې تاسو له حساب به زمونږ سره کوو لهذا مونږ د خپلې د دغې خاورې د پیسو او د دې ترقیاتي کارونو دلته ما ته قبایلي ملګرو وایي تاسو خیر دی لږې راله راکړئ یاره په ایماندارۍ
مشران ناست دي خټک صاحب ناست دي رښتیا په ایماندارۍ په دې خبره سوچ کوو که چېرته مونږ د خپل سپیشل فنډ نه پیسې درکولی شوي د دارو دپاره به درکوو د نښې دپاره به درکوو خو د دشمن سترګې به ړندو او ټیک به چې کوم دی نو تاسو له خپله حصه درکوو زه ګرانو ملګرو د یو څو ماته ګډو الفاظو په بنیاد د اجازت غواړم او د پښتو د غیرت په بنیاد د یووالي جرګې زمونږ کار دی نن زما د جرګې هغه قیمت پاتې نه شو زما د حجرې هغه احترام پاتې نه شو زما د جومات هغه احترام پاتې نه شو راځئ چې مونږ خپل هغه احترام تازه کړو راځئ چې مونږ په خپلو کې دا ناس قبایل ملګري یو ځکه چې ستاسو زموږ په فکر کې لږ ډېر یو بل سره دا د جمهوریت مطلب حسن دی دا لږ ډېر فرق په کار دی چې مونږ ټول فکر یو کړو او د قبایل په خاوره باندې چې څومره پښتانه دي چې مونږ پې جرګې وکړو وایي پښتون د پښتنې دی مونږ برې نیغ په نیغه ځان ته سړی دشمن کوو نه که څوک خامخا را سره دشمني کوي نو بیا به ترې نه تښتو نه بیا به ورسره حساب کتاب کوو د مرګ نه به یریږو نه لحاظه د دې ټولو د اتفاق او اتحاد دپاره زمونږ د قبایل دلته مشران ناست دي زمونږ دلته خټک صاحب دی ناست دي د پارټۍ د طرف نه مونږ به تنظیمي هلې ځلې کوو په تنظیمي سطح باندې به چې کوم دی نو هغلته درځو ستاسو د جرګې دا یو خبره چې تاسو ډېر په شدامت سره وکړه چې په صوبه کې به خپل ځان ته د دې نمایندګي غواړو او بیا مونږ تاسو ته وایو چې بلکل مونږ تاسو سره رضا یو زه دا پارټي زمونږ مشران دي دی به حکم کوي مونږ د اسمبلی دننه ناست مونږ ته هم خلک لږ لږ حکومت وایي نو دوی به د پارټۍ د طرف نه مني او د دوی حکم دی زه د حکومت د طرف نه تاسو سره منم چې ستاسو په دې اسمبلی کې نمایندګي وي او د دې اتفاق او اتحاد دپاره ما سره به یو ملګرتیا کوئ چې څوک په دې اتفاق او اتحاد او په یووالي یقین ساتي دا ناس ملګري نو تاسو خو یو یو ما سره لاس اوچت کړئ چې څوک پې یې داسې اوچت کړئ دې ته ګورئ دا لوز دی ګورئ سم اوچت کړئ چې څوک نه اوچتوي پوه شئ چې دی پکې نه دی یو ځل بیا لاس اوچت کړئ دویم هم ورسره اوچت کړئ اوس یې دومره وغړوئ چې دشمنان یې واوري بس ګرانو ملګرو تاسو زما د ماسپښین قسمیان ملګري یې شلم نه تر شپږیشتمه جنورۍ پورې د فخر افغان باچا خان او رهبر تحریک برسي به مانځو نو تنظیم ته مې دا خواستي چې په هر ایجنسۍ کې عمدغه رنګ د بابا برسي ومانځي اوس زه خپل ګران مشر زموږ صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک صاحب ته خواست کوم چې راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي عوامی نیشنل پارٹی خان عبدالولی خان اسفندیار ولی خان افرسیاب خٹک نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر ګران محترم حاجی عادل صاحب زموږ سینئر نائب صدر ډیر ګران محترم تاج الدین خان زموږ ایډیشنل جنرل سیکرټري ډیر ګران محترم لطیف افریدي صاحب باز محمد خان او نورو ډیرو ګرانو ملګرو او د فاټه نه راغلو ډیرو ننګیالو او غیرتي ملګرو ټولو نه اول ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره ګڼ تعداد کې راغلی او نه صرف راغلی بلکې په جرګه کې شرکت وکړو او رښتیا خبره دا ده چې نن ډیره بختوره ورځ وه تاسو دومره قیمتي خبرې وکړې تاسو دومره ښه تجویزونه وړاندې کړو چې مونږ په دې پوه شو چې ولې زموږ نیکونو به داسې جرګې کولې ځکه چې جرګو نه به داسې ښې خبرې راووتې نو نن چې تاسو خبرې وکړې نو ما ته رایاد شو چې کله چې د ازادۍ جنګ د فاټه مشرانو د قبایلو مشرانو نه صرف غزاګانې کولې جهاد یې کولو انګریزانو خلاف بلکې هغوی د پښتنو د قومي تحریک ملګري وو د فکر په لحاظ ملګري وو سوچ په لحاظ ملګري وو باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي چې د هغه زیاته سلا مشوره به چې کېده حاجي صاحب تورنزی مومندو کې او د باجوړ فضل محمود مخفي مولانا فضل محمود مخفي چې دیوبند نه فارغ او د باچا خان ډېرو نږدو ملګرو کې او هغه یو قوم پرست سیاستدان او دانشور و غني خان وی چې موږ په سکول کې د مخفي صاحب دا نظم وی چې خدای داسې وخت به راشي چې زموږ جهاز به هم وي
لکه باز به په هوا شي په ترافو اوبو به سم وي ریل به هم زموږ پیدا شي تار به هم په هر قدم وي او زه په خپل جرنیل پسې یم په دښمن به دو کول وي یعنې چې نوي ریاست څومره شیونه دي هغه د مخفي صاحب په دې شعر کې شته نو تاسو د نن هم چې کومې خبرې وکړئ نه صرف د فاټا په اړه به خبرې وکړئ بلکې د پښتنو په اړه به خبرې وکړئ بلکې د سیمې په اړه به خبرې وکړئ او ډېرې هوښیارې خبرې به وکړئ ما یقین دی چې جرګې نتیجې به تاسو وګورئ چې په آینده کې زموږ په تاریخ باندې به ډېرې مثبتې نتیجې وي عزیزانو دلته مسلې ډېرې یادې کړې شوې زه هغې ته راځم خو دا عرض کول غواړم چې پرون چې افغانستان کې جنګ و پرون چې دلته امریکایي ډالرې راغلې او دې خلکو چې دا جنګ جهاد دی د امریکایي جنګ ته جهاد وایي د امریکایي صدر کارټر یو مشاور او مشیر یو برژنسکي خپل کتاب کې لیکي چې زه کور مې ته لاړم او د افغانستان برید سره ودرېدم او افغان مجاهدینو ته تقریر وکړو د امریکایي نیشنل سکیورټي ایډوایزر وایي چې ما تقریر وکړو ما مجاهدینو ته چې لاړ شئ روسیانو سره وجنګېږئ تاسو په حق یې یعنې هغه جهاد چې اعلان امریکې کړی وي او دلته خلکو وي باچا خان وایي چې دا مه کوئ ولي خان وایي چې پردی جنګ کور ته مه راوړئ نن چې کوم خلک وایي چې موږ د امریکې خلاف یو چې کوم خلک وایي چې موږ د جنګ خلاف یو زه هغې ته وایم چې ورشئ د باچا خان او ولي خان قبرونه معافي وغواړئ چې پرون تاسو سمه لاره ښودله د نیکۍ لاره د هدایت لاره ښودله تاسو د شیطان په لاره روان وئ تاسو د جنګ په لاره روان وئ نن تاسو وګورئ چې افغانستان هم هغې جنګ تباه کړو پاکستان هم هغې جنګ تباه کړو قبایل هم هغې جنګ تباه کړي دي عزیزانو یوه خبره بالکل څرګنده ده او دا خبره بیخي ځکه کول غواړو چې داسې تاریخي ورځ ده چې باید پاکې خبرې وکړو فاټا کې دا جنګ په څه وجه راغلی دی د فاټا خلکو د جنګ سره هېڅ تعلق نشته یو ذره تعلق نشته دا چچن قبایلو راوستي دي دا ازبک قبایلو راوستي دي دا چې نام نهاد پنجابي طالبان ته دا قبایلو راوستي دي قبایل دعوتنامې ورلېږلې وي دوی خو راغلي قبایل یې مړه کړي دي څونه ملکان مشران یې مړه نه کړل عزیزانو ټول خرابې هغه د ضیاءالحق په وخت کې چې کومه پالیسي جوړه شوې افغان پالیسي او بدقسمتۍ سره اوسه پورې موږ هغې نه یو راوتي هغه غلطه افغان پالیسي ده هغه پالیسي چې په افغانستان کې سټریټیجیک ډیپټ جوړول غواړي نو چې افغانستان کې سټریټیجیک ژورتیا ځان ته ګوري نو په فاټه د هغې لپاره پل دی په فاټه په قدم ږدي نو افغانستان کې ژورتیا پیدا کوي نو ټولو نه غټه خبره چې دا پالیسي ډېره غلطه پالیسي ده خپله پاکستان د پرم تباه کول پالیسي ده تاسو وګورئ پاکستان کې جنګ دهشتګردي او دا خبرې راغلې او دې په وجه باندې تاسو وګورو چې پاکستان نه سرمایه لاړه روزګار لاړو اکانومي کېناسته دا غلطه پالیسي پکار چې بدله شي او فاټه کې د امن بنیاد بدایي چې افغان پالیسي زمونږ سټریټیجیک ډیپ پالیسي چې هغې نه لاس واخلو عزیزانو بله خبره به دا عرض کول غوښتو چې تاسو دا یقین وکړئ چې دا ستاسو پارټي ده دا د پښتنو پارټي ده عوامي نشر پارټي موږ ستاسو بغیر فیصه وکیلان یو تاسو ته هر وخت موږ وایو نه چې موږ دا وایو خو که هغه لندن دی که هغه اسلام آباد دی که هغه بل ځای دی موږ چې کوم ځای کې ولاړ یو نو د فاټا د حقوقو خبره کوو او همیشه یې کوو د اسفندیار خان تقریرونه وګورئ په صوابۍ کې کړی په چارسدي کې کړی په مردان کې وکړو درې واړه ځای تقریر کې فاټا ذکر نه خالي نه و تقریر فاټا دپاره حقوق غوښتو فاټا دپاره اصلاحات غوښتو دا ستاسو پارټي ده دا احسان نه دی دا زموږ فرض دی موږ پښتانه یو قام یو موږ نوکو ورایو باندې تعلق دی هېڅوک به بېلولی د خیره نه شي موږ وایو چې فاټا زموږ وروڼه وایي چې یو کور به په قبایلو کې دی او یو کور به په سمه کې دی موږ دوه کوریز یو موږ یې دواړه کورونه منو دا دوی حق دی دا دواړه کور دوی خپل کورونه دي ځینې خلک غواړي چې دوی یو کور واخلي دا د سمې کور ته اخیستل غواړي موږ هغې خلکو ته اجازت نه ورکوو چې د سمې کور قبایلو نه واخلي او دا وخت یاد کړئ چې 1955 کې چې ون یونټ جوړېدو نو چې کله بنګال آبادي زیاته وه او د پنجاب آبادي کمه وه نو اول یې دا کار وکړو چې دلته یې صوبې ختمې کړې او چې ټول به یو یونټ وي مغربي پاکستان چې خپل آبادۍ وزن بنګالیانو سره سم کړي بیا هم آبادي کمه وه بیا یې فاټا ته هم په صوبایي اسمبلۍ کې نمایندګي ورکړه ون یونټ کې لاهور کې چې کومه اسمبلۍ کې ناسته هغې کې د فاټا نمایندګي وه خو پېښور کې چې کومه اسمبلۍ کېني دې کې د قبایلو نمایندګي نه وي عزیزانو تاسو بالکل سمه خبره وکړه پښتونخوا د فاټا نه بغیر نیمګړې ده څو پورې چې قبایل پښتونخوا کوي پښتونخوا صحیح معنو کې پښتونخوا نه ده ځکه چې د هغې ډېر اهمه حصه هغې نه بهر ده عزیزانو دې کې زه دا مرز کول غواړم چې عوامي نشر پارټي مصممه اراده لري چې فاټا کې به سیاسي سرګرمۍ مخکې بیایي
دا نن جرګه هم تاسو سلا د پر راغلی وي اوس په خیر موږ فاټه ته ننوزو لکه څنګه چې پرون خلکو وي چې دې صوبې کې جلسې نشي کېدی تاسو ولیدل چې موږ د صوبې کې جلسې وکړې او پښتانه تاسو ولیدل چې بیا راپاسېدل هغه خلکو چې چا وي چې د عوامي نشر پارټۍ بنیاد یا بیس کمزوری شوی دی دې جلسو د هغې سترګې پرانستې هغې ولیدل چې خلک پښتانه دې پارټۍ سره دي دې پارټۍ په تېرو څو میاشتو کې 30 لکه ممبران په خیبر پختونخوا او په فاټا کې جوړ کړي 30 لکه خلک دې ممبران شوي دي داسې پارټي چې دهشتګرد ورپسې وژلې کول او خلک راتلل دې پارټۍ ته په لکونو په تعداد کې عزیزانو دا د اعتماد ثبوت دی په دې پارټۍ باندې پښتنو موږ خپلو ګلالیو شهیدانو ته سلام کوو په قبایلو کې زموږ ډېر قیمتي ملګري شهیدان شوي دي او داسې ملګري زموږ د فضل حمید دور شهید خبر به زه وکړم موږ بیخي تحقیقات کړي دي دهشتګرد ورپا کړی و دته یې ووایي چې ته صرف پس یو پریس کانفرنس به وکړې چې خلاص شي ووایي چې زه عوامي نشر پارټۍ کې نه یم بس دغه عمر به ووایي نور هېڅ نه غواړو هغه ورته وایي چې دوه خبرې نشم بدلولی یو دین نشم بدلولی بله پارټۍ نشم بدلولی نور چې هر څه کوئ راسره کوئ خو دا نه بدلوي زموږ داسې ننګیالي پښتانه شهیدان شوي دي په مختلفو ځایونو کې په سمه کې په قبایلو کې مګر دا ټولې قرباني به انشاءالله بې ځایه نه ځي موږ به انشاءالله دغسې روان یو او تاسو لپاره خو اسانه خبره دا ده چې فاټا کې چې موږ سیاست کوو تاسو نه چې خلک پوښتنه کوي چې تاسو منشور څه شی دی تاسو پروګرام څه دی تاسو ورته وایئ زموږ پروګرام پښتونولي ده پښتونولي چې د ژوند نظام دی دا د عوامي نشر پارټۍ پروګرام دی او دا ډیر جامع شی دی پښتونولي وایي چې د کلیو ځه د نرخه مه وځه دې کې نرخ دی دې کې رواج دی دې کې لاره ده عزیزانو تاسو وګورئ چې پښتونولي څونه کاله پاتې شوې ده اوس لګیا دي خلک پښتونولي ته نقصان رسول کوشش کوي تاسو وګورئ مغرب اوس په 20مې صدۍ کې جنیوا کنونشن جوړ کړو د جنګ قوانین پښتونولۍ کې زرګونه کاله نه د جنګ قوانین شته چا ښځو باندې ډز نشو کولی بیمار ډز نشو کولی په ماشوم ډز نشو کولی زموږ جنګ هم په قانون لاندې و مګر دا دهشتګرد چې راغلو دا د خلکو حلالول دا نور ظلم زیاتی دا د پښتونولۍ خلاف خبرې دي دا د پښتونولۍ خلاف سازش دی موږ به انشاءالله پښتونولي ساتو او انشاءالله قبایلو باندې یقین دی ما یقین دی زه ډېر ډاډه یم چې انشاءالله تعالی قبایل به عوامي نشر پارټۍ سره ودرېږي دا خلک به وګوري چې ځکه چې یو طرف ته دهشتګرد و بل طرف ته کام و ډېرې پارټۍ دهشتګردو سره ولاړې وي دا نام نهاد مذهبي پارټۍ دهشتګردو سره ولاړې وي دا عوامي نشر پارټۍ وه چې کام سره ولاړه وه قیمت یې ورکړی دی وینه تو شوی ده مګر کام سره ولاړو ما یقین دی چې کام به سبا دې پارټۍ سره ودرېږي ځکه چې دا پارټۍ کام سره ولاړه عزیزانو دا اسکول غواړم میاسې هم تاسو ته ووایي مونږ به پوره قوانین ولټو چې په کومه طریقه مونږ فاټا ته فنډز ننویستی شو هغه لاره مونږ راوباسو او انشاءالله چې څه ممکنه وه هغه فنډز مونږ فاټا ته ورکوو دې سره دا هم تاسو ته غواړم چې عوامي نشر پارټۍ پښتونخوا صوبې طرف نه اعلان کومه چې 2012 یا 2012 دا کال زموږ د پارټۍ دپاره د فاټا کال دی دا به موږ د فاټا د کال په توګه تېرو دې کې به د فاټا د حقوقو لپاره ټول کال دپاره موږ پروګرام جوړوو چې دې دپاره سیمینارونه جلسې میټینګونه مضمونونه لیکلي اخبارونو کې په د فاټا د مسلو د هغې د حقوقو په باره کې به ټول کال موږ انشاءالله کار کوو او ما یقین دی چې دې کال ختامه پورې به فاټا ته موږ هغه ټول حقوق وګټو کوم چې تاسو دلته کې مطالبه وکړه بله خبره تاسو دا کول غواړم چې جنوري په میاشت کې په دې میاشت کې به انشاءالله موږ زه هم تاسو سره یم د هر ایجنسۍ نمایندګان به وي موږ ګورنر سره ملاقات کوو د پښتونخوا ګورنر سره ملاقات کوو او هغه نه به دې دلته د فاټا ټولې مسلې به ورته وایو چې دا مسله دې ولې نه ده حل کړې دا مسله دې ولې نه حل کړې او په ټولو خبرو به هغه سره خبرې کوو او هغه سره مخامخ خپل مطالبات کیدو انشاءالله تعالی او که بیا هغه نه څه کمی پاتې شو بیا دا زما ذمه ده چې د صدر زرداري نه ملاقات ته پر تاسو لپاره وخت واخلم چې هغه ته ورشو د خپلې مطالبې ورنه وکړم دې سره دا هم زه ویل غواړم چې دا مومند ایجنسۍ کې چې کومه خبره وشوه د ورسک لفټ کینال دا هم زه نثار مومند ته ډاډ ورکوم چې دا به زه صوبایي حکومت ته ووایم چې دا په دې خپل هغه کې شامله کړي ترقیاتي پروګرام کې او دا جوړ دې سره چې دا زموږ کور یا بچی چې محمد حسین راغلی دا هغې ته هم هرکلی وایم او دا
بیخي د منه مخکې به دې خبرو شوه خبره داسې ده چې مونږ د افغانانو نه تکړه پښتانه یو افغانستان کې د هغې لوی جرګې چې کېږي په هغې کې زنانه کېني په فاټا کې داسې زنانه وي دلته افسران وي سیول سروس کې وي اوس یوه علي بیګم صاحبه ریټایر شوې ده نور داسې کسان شته په فاټا کې چې هغه جرګو ته هم راتلی شي مرکو ته هم راتلی شي نو ما یقین دی چې زموږ خویندې به چې څوک پورې تعلیم ته نه راغلي سیاست ته نه راغلي هغه پورې موږ کام په توګه ترقي نشو کولی فاټا ډېرې بدې ورځې ولیدې تاسو وزیرستان وګورئ تاسو کورمه وګورئ دا د منلو خبره ده 15 کاله کورمه معاصره 15 کاله سړک لاره نه نو دا مانه مخکې دا خبره شو زه هم دا خبره کول غواړم پاکستان مرکزي حکومت ته چې احتیاط کوئ که افغان پالیسي جوړوئ او که نورې پالیسي جوړوئ چېرته پښتنو ذهن کې دا خبره کوي نه ني چې ستاسو مفاد بیل دی او د پښتنو مفاد بیل دی او که دا خبره راغله ګورئ دی به ډېر سنګینه سراتي تاسو چې پالیسي جوړوئ د پښتنو ګټې نظر کې وساتئ او موږ باید چې ګورنر ته او صدر ته د آی ډي پیز مسلې یادې کړو لکونه آی ډي پیز دي فاټا نه راغلي دي او پوښتنې نشته مرکزي حکومت ته فنډونه راځي او فنډونه ورکېږي نو دې ټولو خبرو باید چې پوښتنه وکړو او تاسو دا وایم چې فاټا مسله چې څو پورې حل نه ده پاکستان کې جمهوریت مسله حل نه ده فاټا پاکستان سټیټ ته سم راغلی نه ده سټیټ کې 3 ادارې وي مقننه انتظامیه عدلیه فاټا کې صرف یو محکمه ده انتظامیه نه عدلیه شته او نه مقننه شته دا څه مقننه ده فاټا مقننه کې خلک ناست دي مګر هغه ټول پاکستان لپاره قوانین جوړ شي فاټا لپاره نشي جوړولی فاټا مقننه نشته دغسې عدلیه هم نشته دا چې کوم اپیل فورم دی یاد کړی دي دا خو افسران دي ځان باندې چادر راوړولی دی ټریبونل وغیره وغیره نو عزیزانو انشاءالله تعالی هغه پورې به مزل کوو تر څو پورې چې دا مسلې حل شوي نه وي دا د فاټا دپاره زموږ د نوي مرحلې آغاز دی انشاءالله تعالی تاسو وګورئ چې نور میټینګونه موږ په فاټا کې دننه انشاءالله یا فاټا سره نږدې علاقو کې کوو چې تاسو سره به درځو او خلکو سره به خبرې کوو زه خپلې خبرې په دې شعر خلاصومه چې وختونه خپل نیولي شول یو سوال کوي زمانه وختونه خپل نیولي شول یو سوال کوي زمانه د دور د مغلتیا کې د پښتو ملګري شته او د بعد د زمانې چې مونږ چیړي هسې ګوري د بعد د زمانې چې مونږ چیړي هسې نه ده دا ګوري چې په مړو ایرو کې سره بسرې شته